کلا چې انسانان الله زمکه باندې پیدا کول نو جنات د زمکه نه وشړل شو مخلوق دی انسانانو ته نه خدایان جوړ کړي یلا په خځه راغله الا په سړی راغله ولا پلان خراب تعویذونه راوړل تعویذونه چا کړی دي یره چا بکړي چرته نه راوړ پته نه لګي دا پټ تعویذونه چې پیریان راو باسي دا خو قرآن بیا په دروغ راغلی دی العیاذ بالله قرآن څه وایي لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل اے پیغمبرا دے خلق توایا دا د جهان کا مکر چې دا پیرانو ملنګانو مولیانو شیخانو باچایانو نا متاثر قوم دے دوی توایا لا يعلم من في السماوات والارض نپویگی هغه څوک چې اسمانونو کې دي او هغه څوک چې زمکه کې دي الغیب په پټو خبرو باندې هیڅوک نه پویږي الا الله مگر یو الله پویږي دا پیریان پس مکه اوسېږي قبل چرته اوسېږي الله فرمایي د زمکه اوسیدونکي او د اسمان اوسیدونکي په غیب باندې نه دي خبر نو دا پیری چې غیب باندې خبر دی دله دا پته دا چې پلني تعویذونه کړي دي او پلني ځای کې خښ دي دا پیری خو موږ ته وښایه دا خدای دی دا څه شی دی دا خو خدای دی العیاذ بالله دا خو خدای دی چې دله موږ العیاذ بالله سجده ولګو یا یې دومره په کوتکو ووهو چې دته پته ولګي چې آینده دی داسې دروغ ونه وایي اوله پیریان دي او دوی ته پته لګي ړندوکیا منګ ړندوکیان یو دا سترګور دي هغه ټپوسان دي موږ سترګور اڅه د خره زامن دي پیری بچي او دغه به زور څي اولو بیا تنګول کوي وسړی چې کوم ځای کې تاسو زمری پېژنئ پړانګ لیو پېژنئ سپی بم پېژنئ کلب سپی شته په دې دنیا کې بعضې سپي دومره کلب او دومره تکړه سپي وي چې خلق بقاعده وایي چې هلکه د پلنکي کور مخې ته بې فکره لاړ نه شي ډېر سخت سپی دی شته که نه خو سپی چې هر څومره زورور شي اوښ به ترې جوړېږي خو که اوښ ترې جوړ شي بیا هم چې کم ځای کې شیر یا پړانګ متیازي کړي چې شی کړي چې دی د متیازو په ځای ورغی زه به دی نه روبولم تاسو تجربه وکړئ پړانګ چیتا چې ورته موږ وایو چیتا چې تاسو ورته څه وایئ پړانګ یا زمری د ده متیاز یې راوړه ته په یو ځای کې داسې واچوه سپی دې پرې واوړي زه به دی نه روګڼم زمری نه انسان ډېر روږي شی دی دا ټوله دنیا د انسان لاندې رب کړې ده کم ځای کې چې د انسان متیازې پرتې پیریان پرې نشي تېرېدی چې په دې خبره پوه وي یاره څه چل دی پلني کتاب کې راغلي دي دا به چا لیکلي پلانکی مولا پیریانو له سبق ښایي نو تا سره چې پیریان در سره دي خو راولېږه ماله که نه ماله یې راولېږه ما پې ویروه زما بچی پې ویر تشې زما کور ته راننه باسه نر به دې وګڼم په ښکلي دې ولګي چې په کم کلي کې زه ناست یم څه ګپ لګوئ تاسو په خرو لکه چې خلکو کتې اچولي دي بوجونه پرې راوړي کته پېژنئ دغسې په مسلمانانو باندې یهودو نصاراو کتې چولي دي پیریان په منځ سواره ګرځي مولیان په منځ سواره ګرځي پیران په منځ سواره ګرځي عاملان په منځ سواره ګرځي دمګري په منځ سواره ګرځي ښځې ځانو له منګه کوو پیسې پې منګه ورکوو او ګرځي تعویزګرو پسې او مفت خوندونه تعویزګر اخلي په منګه هندوانو سیکانو یهودو شیعګانو کتې اچولي دي او یهود نصارا په منځ سورلي کوي
ولی موږ د رب کتاب پرېښی